راځه پوله جان راځه تا زه دې په ګواښه ولم همداسې نه ده تا په ما باندې قانون وضع که همداسې نه ده پوله جان اتلولیم ځان ته خپل یو حد لري ما په خپل باغ کې ډېره اتلولي کړې ده خو وروسته مې ولیدل چې دومره ګټه نه لري بیا مې هغه ټول میډالونه چې اخیستي وو یو مې خپل کسانو ته ورکړل تر اوسه یو میډال را پاتې دی چې د خدمت میډال په نامه یادېږي هغه به م ستا غاړې ته واچوم که ته لږه مخیار واوسې نو همدا اوس به ما ووژنې که نه نو داسې یو میډال به د غاړې ته واچوم چې هېر یې نه کړي البته ولنه زر خبرې وکړه افسر به مړه عمر ابا کوم ښه خبر شته؟ نه زویه په دې نړۍ کې دومره غله لار وهونکي ظالمان بې شرفان بې وجدانان شته خو بیا هم موږ پاتې وو چې دا بلا په موږ باندې راشي څنګه عمر ابا؟ کله کله موږ د خیر په اړه فکر کوو هغه په شر راته واوړي او کله د شر په اړه فکر کوو هغه په خیر واوړي ما ته د دې کار خیر راوښیه عمر ابا په ژوند کې څومره بدبختیانې راغلې د اورهان بیچاره لاس پرې شو او تا په خپل لاس 3 ځوانان خاورو ته وسپارل او زوی دې مرګ دی نور عمر ابا په دې کې د خیر کار څه دی؟ سمه ده ښاغلی حکمته او تاسو مه په غوسه کیږئ
ټول انسانان بالاخره مري حکمته داسې نظام نشته چې د انسان لاس پرې نشي یا دې نه سوځي او یا دا چې ګوته یې غوڅه نشي او د دې هم کوم تضمین نشته چې زه یو ښه انسان یم نو په ما د کوم مصیبت نه راځي حکمت جانه پاک الله خپلو ټولو بندګانو ته یې توصیه لري چې هېڅکله مه ناهیلي کیږئ تل یو بل سره مهرباني وکړئ تل یو بل سره اتفاق ولرئ او کله چې کوم مصیبت در باندې راشي نو یو بل صبر او حوصلې ته وهڅوئ مېرمن غمزه تر یوه وخته پورې ښه شي د ترکیې تر ټولو ښه ډاکټران د غمزې پلاستیکي جراحي وکړه کله به رخصتېږي هر وخت چې تاسو وغواړئ مهمه نه ده چې هغه دلته پاتې شي یوازې د خپلو معایناتو لپاره راشي خو که زما مشوره منئ نو د معایناتو د خلاصېدو لپاره مخکې له رخصتۍ نه پاتې شئ سمه ده همالته اوسه اسن هم په دې ورځو کې زه هېڅ چاته نشم رسېدلی آسو سلام علیکم زوی می چیرته دی مورې ماما دې ووایه چې زوی می چیرته دی زوی می پیدا که مورې ژمنه کوم چې زه پیدا کوم ژمنه مه کوه تر څو چې زما زوی دې نه وي پیدا کړی مه راځه که وژل شوی یم وي پرته له مړینې مه راځه او کوم چا چې زما په اولادونه دا ورځ راوستې تر څو چې هغې نه غچ وانخلې مه راځه مه راځه مه راځه مه راځه مه راځه عبدالحی پیدا کړئ